آیا ته پوهېږې چې یو وخت یو افغان د شپږو لویو هېوادونو باچا و؟ څنګه د یو ملنګ یوه خبره د یو ملت برخلیک بدل کړ؟ آیا ته پوهېږې چې همدغه افغان د نړۍ تر ټولو شتمن ښار فتح کړ او د کوهینور الماس یې کابل ته راوړ؟ آیا تاسو پوهېږئ چې احمدشاه ابدالي د اروپا په دربارونو کې ولې د ویرې یوه نښه وه؟ آیا تاسو تصور کولی شئ چې یو افغان بادشاه د خپل وخت د نړۍ له ځواکونو سره د میز په سر نه بلکې د میدان په سر خبرې کولې؟ ولې د افغانستان تاریخ د احمدشاه بابا له نوم پرته نیمګړی ګڼل کیږي؟ څنګه یو 25 کلن ځوان له یو تیتو پارک قبیلې داسې یو لوی سلطنت جوړ کړ چې اوس هم نړۍ پرې حیرانه ده؟ آیا ته پوهېږې چې کله چیرې او څنګه یو افغان بادشاه د نړۍ تر ټولو خونړۍ جګړه وګټله؟ د پانیپت هغه جګړه چې 100,000 مرهټیان پکې مړه شول ولې د ټولو مسلمانانو لپاره د فخر نښه ده؟ احمدشاه بابا څنګه وکولی شول چې یوازې له 80,000 سرتیرو سره د 2 لکو څخه زیات پوځ مقابله وکړي او مقابل لوري ته یو تاریخي شکست ورکړي؟ ولې احمدشاه بابا د افغانستان، پاکستان، هند او حتی ایران په تاریخ کې د یو ستر فاتح په نوم یادېږي؟ نو که ستا ذهن ته هم همداسې پوښتنې راځي او یا غواړې چې د احمدشاه بابا د ژوند په اړه مکمل، دقیق، مستند او حیرانوونکي معلومات ترلاسه کړئ نو زما سره تر پایه پاتې شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور بختیار احساس او تاسو د احساس ګولډن ټي وي چینل ګورئ. احمد خان یا احمدشاه ابدالي چې د افغانانو په زړونو کې د احمدشاه بابا په نوم ژوندی دی، د معاصر افغانستان بنسټ کېښودونکی او د دې ولس معنوي پلار بلل کیږي. نوموړی د درناوي له امله بابا بلل کیږي، هغه لقب چې پښتانه یوازې خپلو لوړو، درنو او د تاریخ جوړونکو مشرانو ته ورکوي. نو خوږو ملګرو حتما زموږ سره د ویډیو تر پایه پاتې شئ ځکه چې د ویډیو د پای موضوع د پانیپت جګړې کیسه ده چې دا موضوع د هر پښتون لپاره ډیره زیاته مهمه، د افتخار او د درس د زده کړې وړ ده. نو راځو د بشپړ ویډیو طرف ته. لومړی برخه د احمدشاه بابا پیدایښت. د احمدشاه بابا د پیدایښت د ځای په اړه یو څه اختلاف شته، لکه د بعضې مورخینو د اجماع له مخې احمدشاه بابا په 1922 میلادي کال کې د ډسمبر په 23 یا 25 نیټه د قندهار په ملتان دروازه کې د دوراني قبیلې د سیدوزو له څانګې څخه په یو معززه کورنۍ کې وزېږېد او د نوموړي د زېږېدو تر ټولو کره او مستندو یادونه په معتبرو تاریخي کتابونو کې لکه د سراج التواریخ کتاب چې مؤلف یې فیض محمد دی، ملتان د هغه د زېږېدنې ځای یادوي. بل لور ته په یو بل کتاب کې افغانستان در مسیر تاریخ چې مؤلف یې یو وتلی تاریخ پوه میر غلام محمد غبار دی، هرات د احمدشاه بابا د زیږون ټاټوبی بولي. همداراز یو بل تاریخ پوه عبدالکریم چې په خپل یو مشهور کتاب تاریخ احمدشاهي کې د احمدشاه بابا د پیدایښت ځای هرات یاد کړی. ځینې اروپایي مورخین هم دا نظر لري چې د سیدوزو کورنۍ په هغه وخت کې د هرات په خواوشا کې میشته وه. دوهمه برخه د احمدشاه بابا کورنۍ او ټبر. احمدشاه بابا چې د افغان ملت د غرور نښه ده، د یوې داسې کورنۍ غړی و چې وینه یې له شجاعت او قربانۍ ډکه وه. د احمدشاه بابا پلار زمان خان نومېده، نیکه یې دولت خان او ورنیکه یې سرمس خان و. د هغه مور زرغونه الکوزۍ وه چې یو هوښیاره او مدبره مېرمن وه. مور یې د احمدشاه بابا د ژوند له لومړیو شیبو تر سلطنت پورې د یو سیوري په څېر ورسره وه. د هغې مشورې احمدشاه بابا ته نه یوازې د دربار بلکې د تاریخ لارې هم وښودلې. پلار یې زمان خان د خپلې زمانې یو وتلی مشر و چې له پردي واک سره یې هېڅکله سازش ونه کړ. د خپل ژوند یوه برخه یې د تبعید، بند او مقاومت په اوږدو شپو کې تېره کړه. وروسته له ډېرو کړاوونو هغه په هرات کې د پښتنو په مشرتوب ودرېد، خو دې افتخار ډېر دوام ونه کړ او په 1914 میلادي کال کې له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې. دولت خان چې د احمدشاه بابا نیکه و، هېڅکله یې په پښتني خاوره کې د پردو حکومت نه منه او د صفوي حکومت د ارمني حکمران ګورګین امر ته یې غاړه نه ایښودله. نو ځکه پرې صفوي یرغلګرو په 1902 میلادي کال کې یو ناڅاپي یرغل وکړ چې د خپل زوی نظر محمد خان سره یو ځای په کندهار کې شهید شو. دولت خان نه یوازې د کندهار د ابدالي قوم مشر و بلکې د خپلو اصولو نه تېرېدونکی انسان هم و. د هغه سرلوړی موقف او قرباني د هغه لمسي احمدشاه ته د پاچاهۍ روح ورکړ. د زرغونې زړه، د زمان خان استقامت او د دولت خان وینه هماغه درې بنسټونه ول چې له احمدشاه نه یو ملت، یو سلطنت او یو تاریخ جوړ شو. درېیمه برخه احمد خان او نادرشاه له دربار نه تر تخت پورې. احمد خان ابدالي د خپل ځوان عمر له پیله د نادرشاه تر نظر لاندې راغی. نادرشاه د افغانانو میړانه ستایله او احمد خان یې د یساول یعنې درباري ضابط په توګه وټاکه. له هغه سره یې د هند تر فتحې پورې اوږه په اوږه سفر وکړ. د نادرشاه په حضور کې هوښیارتیا او تدبیر دومره وځلېده چې هغه به ویل په ټول ختیځ کې مې د احمد خان په شان سړی نه دی لیدلی. دلته تر پایه نادرشاه دومره پرې باور وکړ چې ورته یې پټه مشوره ورکړه، ما پسې به ته مشري کوې. احمد خان د 6 کلونو د 1938 نه تر 1944 میلادي کې تر اوږدو جګړو او سفرونو وروسته د نادرشاه تر څنګ
د جنگي سیاسي او دولتدارۍ پخې تجربې ترلاسه کړې. د ده زړورتیا په داغستان او ایروان کې د نادرشاه پام ور واړو. همدا لامل و چې احمد خان د نور محمد علیزي تر شا دویم ستر افغان قماندان شو. په وروستیو کلونو کې نادرشاه د مشکوک فکرونو ښکار شو. خپل زوی یې ړوند کړ، نږدې کسان یې ووژل او پر هر چا یې شک کوو. دا شکونه خاصتا هغه پټې مشورې چې له پښتنو مشرانو سره یې کولې د ده مخالفین ورخطا کړل، چې بالاخره نادرشاه په 1940 میلادي کال کې د جون په میاشت کې د مشهد شاوخوا فتح آباد کې د شپې ناوخته د خپلو نږدې کسانو لخوا ووژل شو. څلورمه برخه: احمد خان څنګه احمدشاه بابا شو او څنګه یې پاچاهي ترلاسه کړه. کله چې نادرشاه مړ شو نو په همدې کال احمد خان له افغان لښکرو سره کندهار ته راورسېد. ولسي مشران د ابدالي، غلجي، بلوڅ، هزاره او قزلباشو قبیلو مشران ټول راټول شول. جرګې پرېکړه وکړه چې افغانان به نور د ایران تر ولکې لاندې نه وي. ټولو په یو غږ سره وویل چې د پردي سلطنت لاره بنده ده او خپل واکمن باید له خپلو منځو وټاکي. خو پاچا ټاکل د پښتني دود له مخې اسانه کار نه و. د کندهار ښار شاوخوا د شي سرخ په زیارت کې قبایلي مشران، سرداران او سپین ږیري راټول شوي وو. هدف د افغانانو لپاره یو مشر ټاکل، یو داسې شخصیت چې د ملت ماته شوې ملا بیرته وتړي او د تیتو پرک قومونو ترمنځ یووالی راولي. اته جرګې ناکامې شوې. هر مشر غوښتل چې تاج پر خپل تندي کېږدي. نور محمد خان علیزی، حاجي جمال خان، محبت خان، نصر الله نورزی او نور. خو احمد خان چوپ ناسو، یوازې اورېده، نه یې ځان یادوه نه یې ادعا لرله. خو په نهمه جرګه کې داسې څه وشول چې د تاریخ مسیر یې بدل کړ. ناڅاپه یو زوړ سپېڅلی ملنګ صابر شاه نومې له خلکو د ګڼې ګوڼې څخه ووت. د احمد خان پر لور روان شو. یو د غنمو وږی یې راواخیست او د هغه پر پګړۍ په درنښت وټومبه. بیا یې پورته وکتل، خلکو ته یې وویل بس دا خبرې ختمې کړئ. دا سړی احمد خان د خدای خوښه ده. خدای دا د عزت خاوند درکې پیدا کړی دی. که یې ونه منئ د خدای قهر به در باندې نازل شي. سپین ږیرو سرونه ښکته کړل. د جرګې معتبر غړي لکه حاجي جمال خان چې د قوم استازی و ورسره غږ یو کړ او دا و چې احمد خان د ټولو افغانانو د اجماع په نتیجه کې د افغان ملت پاچا وټاکل شو. هماغه احمد خان د هماغې ورځې له برکته نور د تاریخ په پاڼو کې د احمدشاه دراني په نوم ولیکل شو. همدلته و چې د افغانستان د نوي تاریخ بنسټ کېښودل شو. د 1940 کال د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال چې احمدشاه یوازې 25 کلن و د یو خپلواک افغان دولت بنسټګر شو. داسې دولت چې د ډېرو زړورو خو بې اتفاقه قومونو ترمنځ یو ملت جوړ کړ. پنځمه برخه: احمدشاه بابا په څنګه وخت کې پاچا شو. احمدشاه بابا په داسې وخت کې پر تخت کېناست چې د میرویس نیکه د ملي یووالي نقشې نیمګړې پاتې وې. د افغاني قبایلو ترمنځ پیوستون نشتوالی، هر خان د خپل کلي باچا و او د هېواد پر ټول تن د بې وحدتۍ شپه خپره وه. له یوې خوا نادرشاه وژل شوی و او ایران کې ملوکو طایفي حالت حاکم و. هر چا خپل سلطنت جوړوه. له بلې خوا بخارا زوال ته روان و. هند کې د مغول امپراتورۍ سا وروستی وه او د مرهټو زور ورځ تر بلې ډېرېده. افغانان تر ټولو زیات بې سر و بر وو. ملت نه لار درلوده نه مشرتابه. په همداسې حالت کې احمدشاه بابا د افغانانو لپاره د یو خپلواک متحد دولت بنسټ کېښود. هغه یوازې باچا نه شو بلکې د یو ملت هویت او سرلوړي بېرته راژوندی کړه. دا نه یوازې یوه جرګه وه، دا د برخلیک ټاکنې یو انفجاري تصمیم و. شپږمه برخه: آیا تاسو پوهیږئ چې احمدشاه بابا څنګه د پښتنو قبیلو ترمنځ اتحاد راوست؟ کله چې احمدشاه بابا د واک واګې ترلاسه کړه، افغانستان لا هم د تورو غرونو تر شا د قبیلو په تنګو درو کې بند پاتې و. نه ملي پیوستون و، نه د دولت مرکزیت، نه قانون او نه هم عامه وحدت. افغان ولس د اوږدو جګړو، یرغلونو او نفاق له امله خوار و زار و. خو احمدشاه یو لید درلود، د یو ملت جوړولو لید. هغه پوه و چې تر هر څه وړاندې باید افغانان بېرته سره یو شي، نه یوازې د سیاست په کچه بلکې د زړه او شعور له مخې. هغه غوښتل قبیلې چې تل یو د بل پر ضد توره راویستله اوس د یو ملت په توګه یو بیرغ، یو حاکمیت او یو راتلونکی ولري. احمدشاه بابا دا کار له ملت پالنې نه بلکې له خپل ځان نه پیل کړ. هغه نه تاج په سر کوو او نه یې د شاهي تخت غرور درلود. لونګۍ یې تړله، چپنه یې اغوسته او پر فرش به د عامو خلکو سره کېناسته. هغه د حکومت بنسټ د قبایلو پر رضایت کېښود. مشرانو ته یې درناوی وکړ، هغوی ته یې واک ورکړ او د هر قوم د مشرتابه پرېکړې یې ومنلې. احمدشاه پوه و چې یوازې د تورې په زور ولس نه ساتل کېږي بلکې دا زړونه دي چې باید وګټل شي. په خپلو پرېکړو کې به یې مشورې کولې، جرګې به یې بللې او د مهمو تصمیمونو لکه جګړه، سولې یا مالیه فیصله به یې د قبیلو د مشرانو په مشوره کېده. حتی د جګړې لپاره به هرې قبیلې خپل ټاکلي شمېر سرتیري ورکول. دغه یو ډول قوي فدرالي سیستم و چې بنسټ یې د متقابل احترام او باور پر اصول ولاړ و. احمدشاه خپل ځان پښتون پاچا باله خو د ټولو قبیلو ګډ خیر یې په نظر کې و. هغه د ملي وحدت بنسټ داسې کېښود چې د پښتنو فرهنګ، ژبه او دودونه پکې ژوندي وساتل شي. د پښتنو ژبه د دولت رسمي ژبه شوه. فیصلې به د جرګو په رواجونو کېدې او هیڅ چاته یې دا احساس نه ورکوو چې دولت د ده پردی دی.
د ولس زړونه یې داسې وګټل چې یو شمېر خلک یې حتی د پاچاهۍ مخالفان له وخت سره یا وزارت ته ورسېدل او یا اعزازي القاب ته. خو دا سفر اسانه نه و. په لومړیو کلونو کې ځینې پټې دسیسې هم جوړې شوې وې چې هدف یې د پاچاهۍ بنسټ لړزول و. خو د ولس باور، د مشرانو وفاداري او د احمدشاه تدبیر دا هڅې شنډې کړې. احمدشاه بابا یوازې یو فاتح نه و بلکې د افغان ملت د کور جوړونکی و. نو زما په نظر دې څخه داسې نتیجه اخیستلی شو که یو مشر له ولس سره کیني، له قبیلو سره مشوره وکړي او د خپلو خلکو دود، ژبه او جذبه وساتي، نو حتی له یو تیتو پرک ملت نه هم یو ستر دولت جوړېدلی شي. اومه برخه د هېواد سیاسي حواله. څنګه احمدشاه بابا هېواد یو سیاسي بحران څخه وژغورو. کله چې احمدشاه بابا د سلطنت واګې ترلاسه کړه نو د دولت بنسټیز جوړښت لپاره لومړی قدمونه واخیستل. پوځ منظم شو، اداري چارې برابرې شوې او د مشرتابه ستر تصویرونه ورو ورو روښانه شو. خو دا یوازې پیل و، اصلي هدف لا پاتې و. د افغانستان تیتو پرک سیمو یو ځای کول او له یو مات ملت نه یو متحد دولت جوړول دا کار اسانه نه و، ځکه هر چا جلا اراده درلوده. ځینې سیمه ییز ځواکونو لا هم ځان جدا ګڼه او بهرني یرغلونه د هېواد د ویش له امله لا هم تمه لرله. خو احمدشاه بابا یو اصل درلود: تر هر تصمیم مخکې د ملت د سترو مشرانو سره مشوره. د همدې لپاره د یوازې 3 میاشتې وروسته له تاجپوشۍ یوه پراخه جرګه راوبلله، یوه داسې مشورتي غونډه چیرې چې د هېواد د برخلیک په اړه بحث وشو. هلته یې ولس ته دا تاریخي طرحه وړاندې کړه چې باید ټولې افغاني سیمې، حتی هغه سیمې چې د تاریخ د طوفانونو له امله له بدنه پرې شوي، بیرته د یو متحد او خپلواک افغانستان تر چتر لاندې راټولې شي. د جرګې ټول ګډونوالو د زړه له کومې له دې ملي نظریې سره همغږي شول. خو وړاندیز یې وکړ چې عملي کار دې له ختیځ نه پیل شي، له غزني، کابل او پېښور نه، او وروسته د مناسب فرصت پر رسیدو هرات ته هم توجه وشي. دغه تصمیم په 1940 کال کې د یو ملت د سیاسي بیا زوکړې پیل شو. اتمه برخه د احمدشاه بابا عدالت او اسلامي زعامت. احمدشاه بابا یو پیاوړی مفکر او شاعر هم و. هغه خپل سلطنت یوازې پر تورې نه بلکې پر عدالت، قانون او مشورې روان کړ. د هغه ځینې سیاسي اصولونه د قبیلو ترمنځ سوله راوستل، د فقهاو، مشرانو او علماو مشورې اخیستل، مالیه پر عادلانه شکل راټولول، د نورو قومونو عزت کول. د احمدشاه یو حیرانونکی بیان: ما سلطنت د تورې نه بلکې د ولس د مینې ترلاسه کړ. نهمه برخه د احمدشاه بابا خطرناک جنګونه او فتوحات. احمدشاه بابا یوازې د افغانستان پاچا نه و بلکې د خپل سلطنت تر هند، ایران، بخارا، ترکستان او خراسان پورې وغځاوه. احمدشاه بابا یو لوی جنګونه وکړل او تر هغې وروسته یې شاوخوا 15 سیمې فتح کړې، لکه د هند پر لورې لومړۍ حمله په 1948 میلادي کال کې. د مغولو امپراتور محمد شاه لمړي نه وروسته هند د ګډوډۍ ښکار و. احمدشاه د لاهور، ملتان او شاوخوا سیمې ونیولې. لومړی خطرناک تعرض د احمدشاه لخوا و، خو مغولي نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړ. دوهم او درېیمه حمله پر هند په 1949 تر 1952 میلادي کال کې ملتان، لاهور او کشمیر ونیول شو. د مغول امپراتور لخوا باج ورکړل شو. څلورمه حمله په 1955 میلادي کال کې احمدشاه بابا ډیلي ته داخل شو. د مغولو شاهي خزانه یې ونیوله. د ډیلي خزانه د نړۍ تر ټولو شتمنه خزانه یې کابل ته راوړه. د کوهینور الماس هم پکې شامل وو. پنځمه حمله په 1950 میلادي کال کې ډیلي بیا ونیو. مغول امپراتور یې تر خپل حمایې لاندې راوست. د افغانستان د پاچاهۍ نفوذ تر کنګا سیند پورې وغځېده. د احمدشاه واکمني تر ډیلي، کلکتې او ګجرات پورې پراخه شوه. خو تر ټولو لوی او خطرناک جنگ د پانیپت جګړه وه. د پانیپت درېیمه جګړه چې په 1961 میلادي کال کې په 14 د جنورۍ ترسره شوه. 18مه پیړۍ کې د هند مغول امپراتور زوال ته نږدې شوی و. مرهټیان چې د مغول وروسته یې ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وې، د یو پراخ سلطنت خوبونه لیدل. خو یو ستر خنډ یې مخې ته و: افغانان او د دوی ستر مشر لکه احمدشاه ابدالي. مرهټیانو هڅه وکړه چې د هند شمالي برخې نیولې وساتي، خو د هغوی ظلمونه او د مسلمانانو پر مقدساتو بریدونه داسې یو حالت رامنځته کړ چې مسلمانان مجبور شول یو ځای شي. د هند مسلمانانو په ځانګړي ډول ډهلي، لکنو او نورو سیمو علماو احمدشاه بابا ته لیکونه واستول. هغوی ترې وغوښتل چې راشي او د اسلام دفاع وکړي. احمدشاه بابا دا بلنه ومنله. هغه خپل پوځ چمتو کړ او له افغانستانه د هند پر لور وخوځېد. مرهټیانو هم غفلت نه کوو. دوی یو غښتلی پوځ درلود. د مرهټي پوځ شمېر له 2 لکه څخه زیات و، خو احمدشاه بابا یوازې شاوخوا 80,000 سرتیري درلودل. خو توپیر دا و: احمدشاه بابا یو ستر جنرال و. هغه د جګړې په فن پوهېده او تر ټولو مهمه دا چې مسلمانان د ایمان، اتحاد او هدف تر چتر لاندې یو شوي وو. جګړه د 1961 کال د جنورۍ په 14مه د پانیپت په میدان کې پیل شوه. پانیپت د ډهلي شمال ته 90 کیلومتره لرې هغه ځای و چې له مخکې 2 نورې تاریخي جګړې هم پکې شوې وې. دا درېیمه جګړه د دې ښار تر ټولو خونړۍ تجربه وه.
مرهټیان د شمیر له نظره ډیر وو خو هغه غرور درلود. دوی فکر کاوه چې زیات شمیر سرتیري د ایمان او نظم پر وړاندې بریالیتوب دی. خو احمدشاه بابا د جګړې لپاره داسې ستراتیژي جوړه کړه چې هغوی حیران کړل. هغه په خپله پوځ تنظیم کړ. مخکې قطارونه د توپچي ځواکونو سره، شاته تیز رفتار سپاره ځواکونه، ښي او چپ اړخونو ته د افغان قبیلو زړور جنګیالي او د کمیل لپاره ځانګړې ډلې په پټه وساتل شوې. جګړه سهار وختي پیل شوه. لومړی دروند ټکر د توپونو او تیراندازو ترمنځ و. مرهټیانو د ډېر شمېر له امله بریدونه پیل کړل، خو احمدشاه بابا د خپلو سرتیرو حوصله وساتله. شاوخوا غرمه وخت احمدشاه بابا هغه پټ ځواکونه راوایستل او د مرهټي لښکر تر شا وغورځېدل. دوی د مرهټي پوځ مهم مشران ووژل. د هغوی قطارونه ګډوډ شول. په همدې وخت کې احمدشاه بابا یو بل حیرانونکی کار وکړ. هغه خپل زره پوخ سپاره ځواک چې د جګړې لپاره وروستی او قوي قوت و میدان ته راوست. د دې برید زور دومره زیات و چې مرهټي قطارونو ماتې وخوړله. زرګونه کسان ووژل شول او نور وتښتېدل. جګړه د احمدشاه بابا په بشپړې بریا پای ته ورسېده. د مرهټو له لورې شاوخوا 100,000 تر 1,25,000 کسان ووژل شول. مرهټي ځواک ماتې وخوړه او د هغوی امپراتوري له پښو ولوېده. دا جګړه یوازې نظامي فتحه نه وه، بلکې دا د یوې سترې فکري فتح اعلان و. د اسلام دفاع، د ظلم ماتول او د یو ستر جنرال برلاسیتوب. تاریخ پوهان وایي چې د پانیپت درېیمه جګړه د جنوبي اسیا د برخلیک یوه مهمه نقطه وه. که دا جګړه احمدشاه بابا نه وای ګټلی، نو ښایي نن د هند شمال کې د مرهټو حکومت واکمن وای او د مسلمانانو موجودیت به ډېر کم وای. دا جګړه د هند په تاریخ کې یوه زلزله وه. احمدشاه مرهټي داسې ووهل چې تر 200 کاله وروسته بیا راپورته نه شول. همدا وجه ده چې دا جګړه نن هم د مسلمانانو لپاره د فخر یوه نښه ده. او احمدشاه بابا د افغانستان، پاکستان، هند او حتی ایران په تاریخ کې د یو ستر فاتح په نوم یادېږي. د مرهټو د ماتې پایلې: شاوخوا 1 لک مرهټیان ووژل شول. د هند د مغولو حکومت خوندي شو. احمدشاه بابا د اسلامي نړۍ د اتل نوم واخیست. حتی د ایران صفوي او عثماني خلافت هم دا بریا وستایله. بله مهمه جګړه د بخارا د امیر سره. احمدشاه بابا بخارا ته د پوځ سره ولاړ، خو پرته له جګړې بخارا ته سفیر واستاوه. د ډیپلوماټیک تدبیر له لارې د منځنۍ اسیا دروازې پرانیستې او همداراز د خراسان جګړې په پایله کې احمدشاه بابا مشهد، نیشاپور او هرات فتح کړل. د ایران د نادرشاه له وژل کېدو وروسته خراسان د احمدشاه بابا تر ولکې لاندې شو. نو په پایله کې د جګړو مجموعي نتیجه او د احمدشاه بابا د امپراتورۍ پراخوالی داسې بیانولی شو: د احمدشاه دوراني سلطنت له ختیځه تر لویدیځه، له شماله تر سویله د 6 سترو هیوادونو پر خاوره خپور و: افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او حتی د بلوچستان ډېرې برخې. 10مه برخه: وفات او وروستی مقام. احمدشاه بابا تر 25 کلنۍ پاچاهۍ وروسته په 1900 کال د ربیع الاول میاشتې په 2مه د پنجشنبې په ورځ د کندهار د توبې غره په لمن کې د نړۍ سره مخه وکړه. هغه په خپله جوړه کړې روضه کې د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خرقې شریفې ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو. احمدشاه بابا نه یوازې یو فاتح و، بلکې د افغان روحیې، وحدت، غیرت او ویاړ هغه تاریخ ساز رهبر و چې یاد یې د وختونو په تېرېدو لا ژور او ځلیږي.